السلام علیکم. له تحصیلي ډګره لنډ او مهمو خبرونو ته ستړي مشئ. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر محترم شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم صاحب د لوګر ولایت جهادي مدرسې په فراغت غونډه کې ګډون او وینا وکړه. نوموړي وویل په افغانستان کې اوسنی نظام داسې یو نظام دی چې ټوله نړۍ کې بیلګه نشته. اوس د ټولې نړۍ کفري میډیا په دې هڅه کې ده چې څنګه د افغان ولس عقیده او اسلامیت غلا کړي، اتفاق او اعتماد یې له منځه یوسي. د لوړو زده کړو وزارت د څارنې او ارزونې ریاست سرور کسیز پلاوي د نیمروز لوړو زده کړو مؤسسې د ټولو علمي برخو څخه د څارنې او ارزونې په موخه نیمروز ته سفر وکړ. د پکتیا پوهنتون لطیف پوهنځي څخه 88 تنه محصلین فارغ او ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې شول. او د شیخ زاید پوهنتون طب پوهنځي استاد پوهنمل نثار احمد ایثار ته د تهران طبي پوهنتون اړوند امام خمیني هاسپټلز کمپلیکس 2000 بستریز روغتون له لوري د سږ کال غوره ډاکټر ایوارډ جایزه ورکړل شوه.